د انسانانو د خبرو د اورېدلو دپاره غوږ مه نیسئ چې پلانکی و پلانکی به څه سره وایي او تا غوږ ورته نیولی دې ته تحسس وایي. تحسس حرام او ناروا دی. تحسس دا کبیره ګناه ده. د انسانانو د خبرو د اورېدلو دپاره غوږ نیول دا تحسس دی او دا حرام و ناروا دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي ولا تحسسوا، د خلکو و خبرو ته غوږ مه نیسئ چې پټ یو ځای ولاړ یو څوک سره غږیږي تا غوږ ورته نیولی. دا د خلکو و خبرو ته غوږ نیول د حرام و ناروا دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ځینې منع کړي یو. در دې وروسته د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي تجسس مه کوئ، ولا تجسسوا، جاسوسي مه کوئ. د جاسوسي په باره کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دغو کلماتو متعلق محدثینو یو څو خبرې را نقل کړي دي. قال القرطبي، امام قرطبي رحمت الله تعالی علیه فرمایي دا توری که په جم سره راسي تجسس او یا دا توری په ح سره راسي تحسس، د دې فرق څه دی؟ امام قرطبي رحمت الله تعالی علیه فرمایي تجسس و دې ته وایي چې یو سړی تجسس و دې ته وایي چې سړی د یو چا په خبرو پسې ګرځي د دې دپاره چې دا سړی د دې سړي د خلکو خبرې واوري د بل د ګټې دپاره. لکه مثلا یو سړی د سرکار له طرفه په دې باندې معذب سوی دی چې ته به خلکو پسې ګورې، د خلکو خبرو پسې به ګورې، د خلکو فکر به ګورې، د خلکو رایې به ګورې او دا حالت به بیا حکومت ته راوړي. او یا په کلي کې یو سړی دی، یو مشر خان و ملک دی، هغه په کلي کې خلک یې لکړي دي د دې دپاره چې ته د خلک وګوره چې زما په باره کې د دوی څه فکر دی، دوی څه اراده لري، څه وایي زما په باره کې. دې ته تجسس وایي. امام قرطبي رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دي کله چې یو سړی راولاړ سي په خلکو پسې سي د دې دپاره چې د دوی خبرې واوري، د دوی نظر او فکر معلوم کړي، د دوی رایه معلومه کړي، خو لیکن ګټه یې وده ته نه رسېږي، د بل چا دپاره دا خدمت دی کوي، دې ته تجسس وایي. او که چیرې یو سړی راولاړ سو د یو چا و خبرو ته یې غوږ نیوی د ځان د ګټې دپاره چې ته ودرې دا خلک زما په باره کې څه وایي، زما په باره کې د دوی څه رایه ده، او د خلکو د خبرو دپاره یې غوږ نیولی، دې ته تحسس وایي په ح سره. دا هم حرام و ناروا دی لکه څنګه چې تجسس ناروا و حرام دی. دویم تفسیر امام قرطبي دا کړی دی چې تجسس دې ته وایي چې د انسان د خلکو په عیبو پسې ګرځي، او تحسس دې ته وایي چې سړی صرف د خلکو خبرو ته غوږ نیسي، که د ځان دپاره اوري د ده دپاره یې پیدا ده، دی خپل مطلب کې غواړي که د بل چا دپاره دا خدمت کوي. نو تجسس پیدا د تجسس دې ته وایي چې سړی د مسلمانانو په عیبو پسې ګرځي. ته ودرې پلانکي به دا کار کړی که بیا نه یې کړی، پلانکی به دا څه کار کوي، دی په چیش باندې اخته دی، دې ته تجسس وایي چې په جم سره یې ووایي. او تحسس دې ته وایي نفس د خلکو خبرو ته غوږ ونیسه، نور یې پیدا و تا ته رسېدله که یو بل ته پیدا رسېدله، دا تحسس دی. الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې دواړو څخه مؤمنان منع کړي دي. او دا عظیمه ګناه ده، دا لویه ګناه ده. زموږ د عامو انسانانو د ډیرو ښو خلکو د ډیر عبادت کوونکو ده، تهجد کوونکي، عبادت کوونکي، د ډیرو ګناهو څخه د ځان ساتونکي کسان هغه په دې ګناه باندې اخته وي. بس دا کوشش یې چې د خلکو څه معلومات وکړي د پلانکی چیرې دی، پلانکی څه کاروبار کوي، پلانکی څه عمل ترسره کوي، په کومه ګناه باندې اخته دي، نعوذ بالله. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته لویه ګناه ده، عظیمه ګناه ده. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا داسې ګناه بولي لکه العیاذ بالله لکه الزنا، بلکې در هغې زنا یم د دغې ګناه غټه ګناه ده. د دې څه چې کم فساد پیدا کېږي در زنا یم د دې فساد ډېر لوی دی. د تحسس او تجسس ګناه او مصیبت او غم دا در زنا هم ډېر لوی دی. او زموږ عام خلک یې عام دغه بیخي ګناه نه بولي، او بلکې دا فخر بولي، وایي پلانکي ته مې غوږ ونیوی داسې داسې یې ویله، پلانکی مې په داسې کار باندې ولیدی. نو یو قسم تجسس و چې د بل په عیبو پسې رواني. دویم قسم تحسس دی چې د خلکو خبرو ته غوږ نیسي، د خلکو په پټو رازو باندې ځان خبروي.